ستړی کم. السلام علیکم قاری صاحب. مړ هغه یو د میر حاجي کې شماري قسم یا بله پرې هلکانو قسم دی قاری صاحب هلکانو. هلکانو ما د خو نن پته نه لګي چې بس هلکان دي که جینکۍ دي که نه یار موږ خو به ته وایي چې کوه بیا تیزه که نه زه نه شم چې ما ته پته نه لګي د دغه ځي نه دلته چې راوکړي تا ته بیا پته لګي چې قاري صاحب ما د خلک دغه کوي دا زر دغه که چې مې نه راځي د جنکو نه مې توبه دربا بدن کې وینه مې توده دربا زه به مینه کوم د دغې ورونو سره همیش به ګرځم تنورونو سره ښه ګورې قاري صاحب مړه رنګ راغلو دا خلک مې نه پرېږدي مړه دونه ډېر خلک راته لګیا دي مونږ بس ولي الله سره راغلو نو مونږ به کوم خوشحالي کړي زه خو بې پوه نه شم نه بس پرېږده خبره زه په دلته خط نه پوهېږم ما ته یې دلته ویې وه صحیح دی یو وایس میسج انبوکس کې نه کېږي ستا تعلیم نشته ده نورزیه چېرته دی نورزیه کور کې دی دوستانو ولی الله مړه تلاوت وکړه یا نعت ووایه بس دی د جنکو نه مې توبه دربا بدن کې وینه مې توده دربا او زه به مینه کوم د هلکانو سره ما داسې نه دی ویل ما له هلکانو یا له نورونو سره دا خو خبره نه ده د جنکو نه توبه وباسم نه هلکانو سره به مینه بس داسې د مینې دورونه مینه قسم په الله که هلک ته زه په غلط نظر وګورم دورونه مینه یادو یاسره مننه الله دې ژوندی لره خوشحاله اوسې رونه دې الله ژوندي الله دې ژوندی لره ما ته ګفټ وکړه ما ته دعا وکړه زمونږ خو بس کې ده دعا وکړه قربان په یو چې دوه شي رڼا ورځ پې توره شپه شي قاري صاحب به وده شي ولي الله به اللهو هشي بس ونه خطې پکې ځه نه خطې قاري صاحب ته یو را شروع کړه چې زه درته پکې اوس شروع وکړم نه بس راځه چې را شروع کړو او اے محبوبہ حسینہ درتا حیران دی او کلی د جہان درتا حیران دی لیک سر نه دی اے محبوبہ حسینہ درتا حیران دی خکلی د جهان درته حیران اے محبوبا حسینان درته حیران دی خکلی د جهان درته حیران دی او دومره خکلی زما خوږ جانانا چې ګلان خکلی زما خوږ جانانا چې ګلان د ګلستان درته حیران دي چې ګلان د ګلستان درته حیران دي او مور تر اوسه داسې ګل نه دی راوړی د دنیا ټول محبوبان درته حیران دي اے قاري صاحب زه دې پسې یو بل قاري صاحب هم راجي کوم صحیح ده زه یو ګسکال ته راجي کوم صحیح ده هغه ډاکټر دی دلته رالی قاري صاحب دغه ته نه راځي لایف باندې نه پوهېږي زه ګسکال ته راځي کوم یو دوه خبرې سره کوم دوستانو هغه در سره فالو کوي د شیخ سردار ولی د نور داسې ملایانو تلاوتونه شیر کوي وادي اورېدل نو ستاسو به ثواب کېږي هغه ته خو پیسې نه ملاوېږي خو صرف په دې خاطر باندې ستاسو به ثواب کېږي تاسو یې ګورئ بیا ستانې بس چې تاسو یې وګورئ وادي اورېده بس انشاءالله تعالی ثواب به تاسو ته ملاوېږي هغه ته به ملاوېږي بالکل حقیقت دی الله صمد په ټیک ټاک کې ګلیچ راغلی مړه څنګه ګریچ نه څوک ټیک مارېږي نه څوک میوټ کېږي شی نه کېږي دغه زما هغې کې م راغلی ما به مخکې هغه بند کړو ایسته به هغه نه راتلو اوس پکې راځي په دې لانجه ټول اوښتلي د دري شعر بگو د دري مارا پارسی زیاد صحیح نامی آیا تمہارا بگو شعر بگو د دري مچ رقم خوب بستی سے تو خوب بستی یعنی سنگ نه خوب سنگ او زه واسه چطور هستی کجا میری
بس دیوانه شدیم مر نمیخوایی ما تو را دوست دارم ما زندگی مستی تو را بسیار عاشق هستم بس نورزی یو چیرته فیوریټ نورزی را مجھے سړی بچی دا او دا هغه ګفټري ماته دا کوم کاری سیف دی چې ته وې چې راځي کوم دا زمونږ گاونډي دی قاری صاحب د ډیر زبردست انسان دی راځي کی ستی واو د هراتی بگو یه برادر جان ما در پارسی صحیح گپ نمیزنیم تو مرا میگی شعر بزن شعر و شاعری در پارسی چه رقم ما یاد کنیم اوکی قاری صاحب الله فامان خودت انسان قاری صاحب راجی الله پامان